بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، کم کسان چې تاسو ته ویډیو کې په نظر اخکاری د کوینا یو بوجه روباسي د رسې په ذریعہ باندې، نو مینوالو دی بوجه کې یو خپل ماشوم لاشته، ډیر د افسوس او د غم خبره ده. علاقه د سوات مټه د سالورو کالو ماشوم چې نوم رضوان دی په بې دردۍ باندې قتل شوی دی او د هغه لاس چې کم دی نو د اوبو یو کوی دی هغې ته ویشتلی شوی دی، د هغې نه برآمد شوی دی. په ویډیو کې تاسو ته ښکاري ریسکیو او نور چې کوم عوام دي نو هغې د لاش راوباسي. مینوالو، پاکستان او بیا خصوصي د پښتونخوا په سیمه باندې ډیر افسوسناکې واقعیانې وشوې. ماشومان قتل شو، ماشومانو سره بدکارۍ وشوې. خو د افسوس او د غم خبره دا ده چې تر اوسه پورې نه پې حکومت اکشن واغستو، نه پې عوامو اکشن واغستو او ورځ تر ورځه ګلابونه ماشومان بچي قتلیږي په بې دردۍ باندې. د اولاد درد چې کم دی نو دا ډیر یو ناکاره درد دی، ډیر غټ درد دی. ماشومان پیدا شي او ډیر په مشقت باندې او ډیر په زار او په بچی باندې لوی شي، نو بیا د معاشرې د شرمحان لګي، ماشومان وجني، ماشومان قتلی او بیا په کوهي کې او په پټو کې غورځي. مینوالو، دا ویډیو مخکې لازم شیر کې او د رضوان ماشوم د आवाज اوچتولو کې مدد وکړي.